د امر بالمعروف ګواښ د موبایلونو کورونو او دوکانونو په لټون کې جنګیالي مجازاته وو. سلام، پوره جزئیات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت طالب ځواکونو ته د خلکو د خصوصي حریم د نقضولو په اړه خبرداری ورکړی. دغه وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ټولو طالبانو ته امر شوی څو د هیڅ چا خصوصي حریم نقض نه کړي. د سرچینو د خبرداري له مخې د دغه امر د نقض تکرار په صورت کې به ناقضین مجازات او د طالبانو د امارت له صف څخه اخراج شي. امر بالمعروف وزارت ویلي چې که د چا موبایل، کور، دوکان بې ځایه پلټل شوی وي یا یې شخصي حریم نقض شوی وي، تر ټولو نږدې امنیتي حوزې یا ولسوالۍ ته د شکایت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په کابل کې د آریانا خصوصي تلویزیون یو خبریال فرهمن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو 2 ساعته بندي کړی او د موبایل له پلټلو وروسته بیرته خوشي کړی دی. هغه زیاته کړې چې طالبانو یې کورنۍ ته زنګ وهلی او ورته ویلي چې دغه خبریال ترافیکي پیښه کړې او وضعیت یې ښه نه دی. طالبانو د هغه دغو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. یو شمېر شنونکي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د تازه خبرداري له هرکلي سره ویلي چې خلکو ته داسې پیغامونه پر ځای باید عملي ګامونه وښودل شي او د خصوصي حریم د نقضونکي طالبان په علني ډول مجازات شي. د دوی په وینا د ته په پام سره چې د ډیر عام خلک او طالبان ټویټرونه کاروي، غوره ده چې داسې پیغامونه د طالبانو د مشرانو د غږیزو او ویډیویي پیغامونو په بڼه له ملي تلویزیونه خپاره شي.